1, 2, 3, come on! Apprends le français et la langue en pashto avec Wali Mohamed Sherzad. سلامونه دوستانو، خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. راځئ نن شروع کوو شپږم درس. Le verbe avoir د درلودلو فعل. Le verbe avoir د درلودلو فعل. J'ai زلرم. J'ai زلرم. Tu as تلری. Tu as تلری. Il, elle, on, a. دا یا هغه لري یا مونږ لرو. Il, elle, on, a. دا یا هغه لري یا مونږ لرو. Nous avons مونږ لرو. Nous avons مونږ لرو. Vous avez تاسو لرئ. Vous avez تاسو لرئ. Ils ont هغوی لري نارینه د پاره. Elles ont هغوی لري ښځینه د پاره. Ils ont هغوی لري نارینه د پاره. Elles ont هغوی لري ښځینه د پاره. Avoir درلودل. Avoir درلودل. Exemple. J'ai un rendez-vous à 10h30. مثال زه یو ملاقات لرم په 10 بجو او 10 دقیقو. Exemple. J'ai un rendez-vous à 10h30. مثال زه یو ملاقات لرم په 10 بجو او 10 دقیقو. Nous avons une grande maison. مونږ یو غټ کور لرو. Nous avons une grande maison. مونږ یو غټ کور لرو. J'ai 19 ans. Il a 10 ans. زه 19 کاله عمر لرم. هغه 10 کاله عمر لري. J'ai 19 ans. Il a 10 ans. زه 19 کاله عمر لرم. هغه 10 کاله عمر لري. Avoir faim. Avoir soif. لوږه درلودل. تږه درلودل. Avoir faim. Avoir soif. لوږه درلودل. تږه درلودل. J'ai faim. Tu as soif. زه وږی یم. ته تږی یې. J'ai faim. Tu as soif. زه وږی یم. ته تږی یې. Tu as chaud. J'ai froid. ستا ګرمي کیږي. زما یخ کیږي. Tu as chaud. J'ai froid. ستا ګرمي کیږي. زما یخ کیږي. Avoir peur de. ویره درلود د یو څه نه. Avoir peur de. ویره درلود د یو څه نه. Exemple. J'ai peur de chien. مثال زه د سپیانو څخه ډاریږم. Exemple. J'ai peur de chien. مثال زه د سپیانو څخه ډاریږم. Tu as peur du noir. ته د تیارې څخه ډاریږي. Tu as peur du noir. ته د تیارې څخه ډاریږي. تیاره نښه هم درته مثلا چې په کوټه کې رڼا نه وي دغه د تیاره ویل کېږي. د دې په خاطر باندې ته په شپه کې ډاریږي په دغه وجه. Avoir besoin de. د یو شي ضرورت درلودل. Avoir besoin de. د یو شي ضرورت درلودل. J'ai besoin d'un livre. زه یو کتاب ته ضرورت لرم. J'ai besoin d'un livre. زه یو کتاب ته ضرورت لرم. Tu as besoin de temps. ته وخت ته ضرورت لري. Tu as besoin de temps. ته وخت ته ضرورت لري. Avoir mal. درد درلودل. Avoir mal. درد درلودل. Exemple. J'ai mal à la tête. Tu as mal au genou. مثال زما سر
درد کوي. ستا زنګون درد کوي. Exemple. J'ai mal à la tête. Tu as mal au genou. مثال. زما سر درد کوي. ستا زنګون درد کوي. Elle a mal à la gorge. هغې ستونی درد کوي. Elle a mal à la gorge. هغې ستونی درد کوي. Avoir du mal. سخته درلودل. Avoir du mal. سخته درلودل. Par exemple, j'ai du mal à trouver cette adresse. مثال. ما ته سخته ده د دې ادرس پیدا کول. Par exemple, j'ai du mal à trouver cette adresse. مثال. ما ته سخته ده د دې ادرس پیدا کول. Elle a du mal à respirer. هغې ته سخته ده نفس اخیستل. Elle a du mal à respirer. هغې ته سخته ده نفس اخیستل. Avoir l'air. نظر درلودل. Avoir l'air. نظر درلودل. Il a l'air très gentil. هغه ډېر مهربانه ښکاري. Il a l'air très gentil. هغه ډېر مهربانه ښکاري. Tu as l'air fatigué. ته ستړی ښکارې. Tu as l'air fatigué. ته ستړی ښکارې. دوستانو دغه اخره کې چې د fatigué سره یو اوچ اضافه ده دا چې د جلۍ دپاره استفاده کیږي ښځینه دپاره. Tu as l'air fatigué. ته ستړی ښکارې. Avoir l'impression. احساس درلودل. Avoir l'impression. احساس درلودل. Par exemple, j'ai l'impression qu'il me ment. مثال. زه احساس لرم چې هغه ما ته دروغ وایي. Par exemple, j'ai l'impression qu'il me ment. مثال. زه احساس لرم چې هغه ما ته دروغ وایي. Le verbe mentir. د دروغ ویلو فعل. مون چې دا منچیغ فعل چې دا منچیغ ویل کېږي ورته او چې کله بیا په جملو کې استفاده کوئ یا ژمو چمو دغسې چې استفاده کوئ پریزاغه کوئ کنجوګیزون کوئ بیا راځي پکې مون. j'ai l'impression qu'il me ment. مثال. زه احساس لرم چې هغه ما ته دروغ وایي. j'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. زه احساس لرم چې هغه مانه څه شی پټوي. j'ai l'impression qu'elle me cache quelque chose. زه احساس لرم چې هغه مانه څه شی پټوي. le verbe cacher د پټولو فعل دی. Les amis, partagez la vidéo et puis n'oubliez pas abonner notre chaîne YouTube s'il vous plaît. Merci. ملګرو مهرباني وکړئ چې ویډیو شیر کول او زموږ د یوټیوب چینل کې ګډون مو له هیره ونه وځي. مننه. Au revoir et à bientôt. د خدای په امان او د لیدو په هیله. Au revoir. د خدای په امان. et à bientôt او د لیدو په هیله.